علیکم ګرانو مینوالو نو ویډیو کې درته هرکلی وایم امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې به وي مرګرو تازه خبر مخې ته راغلی دی د کرک سره تعلق لرونکی یو سړی چې چا ډیر به بېدردۍ سره قتل کو آیا دا چا قتل کو او د قاتلان څوک دي او د مور او پلار د قتل باره کې څه وایي مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریک زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات ورنو زموږ که تاسو زموږ په چینل نه وي نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او د دې سره ټالی نشانه مو وایي چې تاسو د معلومات نه تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ مرګرو ډیر افسوسناک واقعیا مخې ته راغلی دی د کرک سره تعلق لرونکی یو ډیر په بېدردۍ سره قتل شو مرګرو دا ظاهره کړي د کلي خلکو چې آیا د ځمکې باندې لانجه وه چې د هغې نه پیله دوی جګې کړي وي او یو بل باندې ډزې هم کړي چونکې دوی د کسانو لانجه نه حل کوله په دې وجه نورو کسانو پې حمله وکړو د ده پیله په دې کس په د کسانو ځمکې والا کسانو باندې حمله کړي وه خو هغوی ته هېڅ قسمه د ضرر نه ورسولی د هغې نه بعد دوه درې ورځې بعد هغو حمله وکړه چونکې دا په کور کې ناست او د ده سره هېڅ قسمه وسله نه وه په هغوی پې اټیک وکړو د هغې نه بعد دا په دوه ډزه ولګېدو په سینې باندې چې هغې نه بعد دا هسپتال ته یې هسپتال کې د حالات ډېر زیات خراب او هسپتال نه هغې نه بعد دا وفات شو مرګرو دې خلکو دا ظاهره کړې چې دا ډېر زبردست یو ښه غونې کس و خو چونکې د سره ډېر زیاتی وشو د دې ځمکې لانجې باندې دا سړي دومره خبره نه وه او دا فیصلې ته رضا و چې آیا زه دو سره فیصله کوم خو چونکې هغه بل کس بل طرف نه والا چې کوم کسان و هغوی فیصلې ته رضا نه و چې په دې وجه حمله وکړه او دا سړی ډېر په بېدردۍ سره قتل کو او د مالي او د کلي دا خلکو خبره چې آیا دا ډېر زبردست یو انصافدار سړی و آیا پولیس او حکومت نه موږ د درخواست ده چې آیا د قاتل دې زر ته زره گرفتار شي او سخت نه سخت سزا دی ورکړي مرګرو که زموږ ویډیو ستاسو خوښه شي یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او مکمل معلومات نه تاسو زر تر زره خبري والسلام